علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو خو دې چې ټول برات روغ او ټول صحت پر جامو کې به پټ دی دا د نن یو ځل بیا د پښتو آنلاین یوټیوب چینل څخه تاسو سره د نن ورځې په نوې ویډیو جوړولو کې حاضر شوم چې څنګه کولای شو په دې ویډیو کې موږ تاسو د کوو چې آیا څنګه کولای شو په خپل موبایل کې پر سرعت د ښه کوالټي والا اوفین انسټال یا فعال کړو دوستانو په دې ویډیو کې ما تاسو ته داسې یو ټریک راوړی دی یو داسې کار تاسو ته خایم چې پیغی سره ان شاء الله تاسو سل په سره خپل وفین نه کار واخلئ دوستانو داسې ډیر وفینونه په پلی سټور نه بعضې دوستانو ډاونلوډوي یا له کروم براوزر نه ډاونلوډوي چې په هغې سره بیا هم د دوی کوم کار چې دا یا لوکیشن یا آی پی اډرس په نه چینج کوي یعنې په داسې خاص ډول باندې کار نه کوي بعضې دوستانو ماته میسیج کړی چې موږ کله سکای وفین یا داسې پوسیفون داسې نور وفینونه موږ انسټال کړي دي نو موږ چې کله کوم کار غواړو چې پې وکړو په هغې باندې موږ ته کار نه کېږي یعنې کومه نتیجه نه ورکوي دوستانو دا اپلیکیشن خو بعضې ډېر په پلی سټور کې زیات دي په ګوګل کروم کې هم زیات شته دي بعضې هسې په نوم جوړې شوي دي خو داسې کوم خاص کار نه کوي آفلاین هم په دې کې شته آنلاین هم شته خو کومه طریقه چې تاسو ته ښایم دوستانو دا ډېره پیچلې ده خپله کوم وفین چې تاسو موبایل کله تاسو نو اخلي یا خپل موبایل وي تاسو سامسونګ کې هر موبایل په دې کې هر موبایل کې یعنی د سینې تنها یو سامسونګ ټول انډراید آیفیډ لکه آیفیل کمپنی کې دي ټول کې آیفون کمپنی کې دا راځي چې تاسو خپل کمپنی نه تیار سوی فین هم په خپل موبایلونو کې تاسو یعنی استعمالولای یا یوز کولای شي دوستانو زه شروع کوم چې څنګه کولای شو په خپل موبایل کې خپل وفین کوم موبایل سیسټم چې موږ ته تیار له کمپنۍ څخه جوړ شوی ده په هغې کې فعال کړو دوستانو له ټول نه مخکې نه تاسو ته یو وړوکی هیله کېږي هغه دا ده چې تاسو که چیرې زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست دا کومه ویډیو چې ګورئ د دې ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن سره ووهئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې رسېږي دوستانو زه چې څنګه کولی شو په خپل موبایل کې وفین انسټال یا فعال کړو دوستان دې دپاره موږ نه کوم اپلیکیشن را ډاونلوډو نه کوم ګوګل کروم نه بل کوم ایپ را ډاونلوډو خو یوازې یو اډرس ده چې موږ هغه له ګوګل نه رااخلو او هغه موږ په خپل آیفي دغه کې په سرور اډرس کې هغه ته پیسټ کوو دوستانو زه شروع کوو چې څنګه کولی شو خپل موبایل کې وفین انسټال یا فعال کړو دوستان ټول نه مخکې تاسو داسې سیټینګ ته کله چې تاسو سیټینګ ته راغلی دوستانو دلته به تاسو راسئ دا کنیکشنز ته کله چې کنیکشن ته راغلی دوستانو تاسو به داسې سکرین پورته بوځئ دلته به راسئ مور کنیکشن سیټینګ ته کله چې مور کنیکشن سیټینګ ته راغلی دوستانو دلته به تاسو په پین باندې کلیک وکړئ کله مو چې په پین باندې کلیک وکړو دوستان تاسو درې دانې بل نور کارېږي چې ما مخکې باندې کار کړی ده تر ما خپل موبایل کې سیټ کړی دی خو په دې ویډیو کې زه تاسو ته له سره کار کوم چې تاسو باندې مکمل ځان پوه کړئ دوستانو تاسو به ټول نه مخکې دلته چې راغلی دلته به تاسو په د درې ټکي نښان یا په دا درې ډاټه نښان باندې به کلیک وکړئ هلته به په اډ اوفین پروفایل باندې کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړو دلته به ایډیټ اوفین نیټورک راځي په لینک کې به تاسو دوستانو دلته دلته غټ حرفونه ولیکو شو مشکل نه ده که تاسو په غټ ولیکو که په وړو ولیکو خو دلته په وړوکو حرفو لیکم وی پی ان کله مو چې وفین دلته ولیکو دوستانو په ټایپ کې په دوم نمبر کې به تاسو دغه پی پی ټي پي باندې به دلته تاسو ال ټو ټي پي باندې کلیک وکړئ کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو به دلته یو بل اپشن ده یا مثلا تاسو وینئ چې سرور اډرس لیکئ انټر اډرس دلته به تاسو څه لیکئ دوستانو د دې لپاره به تاسو بټن ته لاړ شئ لاړ به شئ تاسو به خپل کروم براوزر خلاص کړئ کله مو چې کروم براوزر خلاص کړئ دوستانو تاسو به ګوګل خلاص کړئ ما خو ته مخکې نه خلاص کړی تاسو به خپل ګوګل سرچ کړئ ګوګل به خلاص کړئ او دلته به په درې ټکي نښان باندې کلیک وکړئ دوستانو دا د ګوګل کومه صفحه چې ده به تاسو ډیسکټاپ سیټ ته واړوئ دوستانو ما واړولې تاسو به یې واړوئ نو دلته به تاسو ولیکئ چې ګیټ وی پی ان ډاټ نیټ صحیح دوستانو فاصله ورکړئ که ورنه کړئ کوم مشکل نه ده خبره نه ده کار کوي دوستانو دلته به تاسو په ګیټ وی پی ان ډاټ نیټ باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو په دې ګو بټن باندې کلیک وکړئ کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته بله صفحه را خلاص شوه په دې
صفحه کې تاسو وینئ چې بل لیکلي وي فین ګیټ پبلک پری وفین کلډ بای تیګبیا جاپان. دوستانو موږ په دې باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو دلته یو بله صفحه راخلاصېږي. دوستانو تاسو ولیدو دلته به تاسو ته بله صفحه راخلاص شوه. دلته به تاسو راسئ دوستانو په دې پبلک وی پی ان دلته تاسو وینئ چې د کومه پروسیسر یا کوم هغې چې دا کم ده تقریبا دلته 100 ده. موږ راځو په دې پبلک وی پی ان 140 چې تاسو وینئ په دې باندې موږ دوستانو دا سره زموږ کار ده. داسې به دلته راشي په دې پبلک وی پی ان دلته تاسو وینئ چې 140 صحیح ده. په دې باندې به تاسو داسې کلیک وکړئ دوستانو. کله مو چې داسې کلیک وکړو تاسو به دا دلته راکافي کړي. کله مو چې راکافي کړو دوستانو تاسو به بېرته هوم بټن ووهئ او لاړ به شئ خپل ویفین ته. تاسو به دا کوم لینک چې یا کوم ایډرس چې تاسو هغې نه راکافي کړئ دلته به تاسو راسئ په دې باندې به داسې دلته پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړو دوستانو دلته به تاسو راسئ په آی پی ایس ای سی باندې به دلته به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دلته به تاسو وی پی ان هم ورکړئ. کله به تاسو راشئ یوزر نیم کې به تاسو هم وی پی ان ورکړئ. کله مو چې په یوزر نیم کې وی پی ان ورکړو پاسورډ کې به تاسو هم وی پی ان ورکړئ. دوستانو دا مو چې کله ټول خلاص کړو دلته به تاسو په د سیو بټن باندې کلیک کړئ. کله مو چې په سیو بټن باندې کلیک کړو دوستانو موږ ویپین دلته ان سکسیسفولي ده موږ راځو دغه اکټیویټ کوو یعنې فعاله کوو. دوستانو تاسو به دلته راسئ دلته به په دې باندې کلیک وکړئ. دوستانو دلته به تاسو ته یو بل پیج یا انټرفیس راخلاصي. دوستانو اول کې په یوزر نیم کې به تاسو وی پی ان ورکړئ. کله مو چې پی ان ورکړو نو پاسورډ کې به هم وی پی ان ورکړئ. کله مو چې دا ورکړو دوستانو دلته به تاسو په دې کنیکټ باندې کلیک کله مو چې په کنیکټ باندې کلیک وکړو دوستانو لیک به ورته انتظار وکړئ چې زمونږ ویپین ورسره کنیکټ شي. دوستانو ویډیو غټیږي بخښنه غواړم کنیکټینګ روان ده انشاءالله. دوستانو تاسو ولید چې زمونږ ویپین تاسو په بری ولید چې زمونږ ویپین کنیکټ شو. دلته تاسو وینئ ویپین اکټیویټډ شو. په دې رقم سره تاسو کولی شئ دوستانو د پرسرعت یا د ښه کوالټي والا ویپین په خپل موبایل کې انسټال کړئ. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک کړئ او شیر هم کړئ. که تر بلې ویډیو پورې بیا